یو ورور وایي زما یو ملګری و په ما ډېر ګران و اوس رانه خفه دی په خوب کې یو ځای ناست یو خبرې کوو ما خپل سر د هغه په زنګانه ایښی وي او زه ډېر خوشحاله یم د دې څه تعبیر کله دې هم داسې خوب لیدلی چې یو ملګری چې اوس درڅخه خفه دی بیا درښکاره شي او ته ورسره ناست یې خوشحاله یې او سر دې د هغه په زنګون ایښی وي دا خوب تصادفي نه دی دا د زړه له ژورو نه راولاړېدلی احساس دی په تعبیر کې ویل کېږي که څوک خپل سر د بل چا په زنګون ږدي دا د مینې باور او روحي ارام نښه ده دا ښیي چې ته لا هم د هغه شخص په اړه نرم احساس لرې زړه دې صفا دی او د بیرته جوړېدو تمه لري که هغه له تا خفه شوی وي دا خوب یو پیغام دی چې ستاسو ترمنځ محبت لا نه دی مړ شوی که ته ګام واخلې ښایي د زړه تړاو بیرته جوړ شي خو که ته په خوب کې خوشحاله وي نو دا نښه ده چې الله درته د ذهن سکون او د زړه پاکوالی درکوي دا خوب د ښه نیت بیرته جوړېدو او د مخلصې دوستۍ نښه ده هر خوب یو راز لري ځینې د زړه خبرې وي ځینې الهي پیغامونه که تا داسې خوب لیدلی وي دا ښایي د بیرته یو ځای کېدو وخت وي د خوبونو نړۍ هره شپه نوي پیغامونه لري که تاسو غواړئ نور حیرانونکي تعبیرونه واورئ نو خپل خوب په کمنټ کې راسره شریک کړئ او هیره نه کړئ چې چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ